د کورنیو چارو وزارت د پلټنې پلاوي رئیس مولوي خیل محمد احمد د غزني له امنیتي مسؤلینو سره ګډه ناسته کې د اسلامي نظام په راتلو کې د مجاهدینو د قربانیو یادونه او ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د راتګ موخه یې دا ده چې د دوی ستونزې له نږدې واوري او د اداري کړنو د لا ښه پرمختګ برخه کې همکاري ورسره وکړي. موږ دې په خاطر باندې راغلي یو چې مشرانو ته راستولی یو چې تاسو لاړ شئ، هلته موږ مسؤلین دي، هلته موږ مشران دي، هلته موږ مجاهدین دي، هلته موږ ستړي کسان دي. تاسو د هغو ستونزې واورئ، د هغو مشکلات واورئ، تر موږ یې راورسوئ. ناستې ته په وینا کې د غزني د امنیه قومنداني د امنیتي چارو مرستیال مولوي محمد طاهر مبارز د کورنیو چارو وزارت د پلټنې رئیس ته ښه راغلاست ووایو او داسې یې وویل: د اسلامي نظام مجاهدین چې 100 کاله له دفتره، له کمپیوټره، له اداري سیستمه لرې پاتې شوي او په 4 کلن مزل کې همدې ته راغلي، ممکن څه ملاحظات لري، څه مشکلات لري، د اصلاح په نیت راغلي دي. د دې څخه مننه کوو، ښه راغلاست ورته وایو او اطمینان او ډاډ ورکوو چې دا ستاسې راتګ موږ د اسلامي نظام لپاره او په غزني کې د اسلامي نظام د نفاذ لپاره، په غزني کې زموږ د اسلامي نظام د مسؤلینو راتلل دا په خیر مقدم باندې بولو. غزني ولایت ته داسې مهال د کورنیو چارو وزارت د تفتیش رئیس په مشرۍ یو پلاوی سفر کوي چې د دې ولایت اوسیدونکي په امنیتي برخه کې له مسؤلینو خوښ دي او تر اوسه پورې پکې د کومې زړه بوږنونکې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول شوی.